د کونړ ولایت د رادیو تلویزیون امیر د حماسو او ولولو شاعر سمیع الله تړون صاحب راغواړم چې دریځ سره راشي او خپل نظم له تاسې سره شریک کړي. محترم تړون صاحب، نعره تکبیر. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا. ټول اسلامي امت ته دا د فتح ورځ مبارک وي. حاجي صاحب که ملګري ډېر زه به خپل وخت ملګرو ته ورکړم. یو څو بهر میشتې زموږ هیوادوال ورونه دي، خیر په هغوی باندې به فکري جګړې تاثیر کړی، فکري جګړې ځپلي دي. دا څه وخت راهیسې زه رسنۍ تعقیبوم، هغوی یو څه وایي یا د شعر په ژبه یا د نثر په ژبه، او زموږ نظام یو بل ډول معرفي کوي، زموږ جهاد بل ډول معرفي کوي، زموږ ازادي بل ډول معرفي کوي. خیر فکري جګړې ځپلي دي، اصلاح به شي، الله د هدایت ورته وکړي. ما هغه ته یو څو کرښې د نظم په شکل لیکلي دي. زه د خپل وطن د خاورې جوړ انسان یم، زه د خپل وطن له خاورې جوړ انسان یم او ملګری د سرشارو د کاروان یم. ازادۍ پسې په سخته لار روان یم، د آزاد وطن وګړی یم، افغان یم. زه د خپل وطن له خاورې جوړ انسان یم او ملګری د سرشارو د کاروان یم. ازادۍ پسې په سخته لار روان یم، د آزاد وطن وګړی یم، افغان یم. نه په خپله خاوره پل د پردو غواړم، نه په خپله خاوره پل د پردو غواړم. نه پردی یم نه پردیو پسې لاړم، خپلو پاکو تاریخونو باندې ویاړم. نه د کوپر په لښکرو پسې لاړم، نه د خپل وطن لپاره په تاوان یم، د آزاد وطن وګړی یم، افغان یم. نه د خپلې جغرافیې سودا ته ناست یم، نه د خپلې جغرافیې سودا ته ناست یم. نه په خپلو لوړو ګټو معامله کړم، د دښمن د زهرجنو تبلیغاتو مقابل کې ډېره لویه حوصله کړم. په فکري زندان کې ډېر خلک پراته دي، له فکري زندان به ډېر خلک ایله کړم. مخامخ د دښمن غشي هرکلی کړم، چې مې خپل له شانه ولي ترې ګیله کړم. چاته شګو کې چینا چاته توپان یم، د آزاد وطن وګړی یم، افغان یم. راشه غیږ مو درته خلاصه د زلمیه، راشه غیږ مو درته خلاصه د زلمیه. له پردي وطنه مه وهه رمباړې، یا وطن او یا کفن شعار د دروغو، که رښتیا و له وطنه ولې لاړې. تا ویل وچه ډوډۍ دې وي، خو امن راغی، سوله راغله، څه شی غواړې. ای د مور د دښمنانو غوجل پاکیا، مور دې توپ کړي له کابله په تا لاړې. دا خو زه یم چې له مور څخه قربان یم، د آزاد وطن وګړی یم، افغان یم. زه خواري کوم چې ورور در څخه جوړ کړم، زه خواري کوم چې ورور در څخه جوړ کړم. تا راواخیستم ځان ته دې تربور کړم. ای ته څرنګه افغان وې او ژوندی وې، زه په خپل کور کې کافر په وینو سور کړم. دا څپېړې چې ما درکړې ته پوهېږې، تا په خپله دې څپېړو ته مجبور کړم. مټور افغانستان منازوانا، تا د زړه پرنځ اخته کړم، تا رنځور کړم. کنه زه د تاریخونو پهلوان یم، د آزاد وطن وګړی یم، افغان یم. تا چې شال د زرغونی انا لیلام کړ، تا چې شال د زرغونی انا لیلام کړ. ما را پورته د ابدال نیکه پګړۍ کړه، ما خامار په تندي وویشت، لال مې واخیست او حیرانه مې دې چارې ته نړۍ کړه. ته په هغه وخت کې ولې افغان نه وې چې پردی ورانه تا وسره کړۍ کړه. د وارسا د خرس غاښونه مې ټول مات کړل، د ناټو بلا مې هم مړۍ مړۍ کړه. ما به سر د خپل وطن په خاوره خړ کړ، تا به غوړه په هندي تیلو کوپړۍ کړه. راته ووایه ته ځوان یې که زه ځوان یم، د آزاد وطن وګړی یم، افغان یم.
خو بالآخره زړګیا ملامت یې خو بالآخره زړګیا ملامت یې د افغان وطن بچو ته خجالت خیال پلو وهي خو وچ شونډې ګرځي که په خپل ذهن کې هر څومره اوچتې تمن کر د انسانیت لکرامت او بے برخ هم د مور لبرکت مخالف چې د سپیڅلي امارت ته باغی ته اخته په بغاوت زه د سمې لارې غږ ما اذان یم د آزاد وطن وګړی یم افغان یم. ډېره مننه.